د کهنه شروعات دی او داسې کس نه کیږي کوم چې د فوجانو په منځ کې ولاړي او فوجانو ورته ټوپکې راړولي، خو د جرم باوجود دی نه ویریږي او نه ورته ځان حواله کي، بلکې الټا ډاډه د دوی طرف ته ور رواني وي. مال لار راکې ګینې دا په لاس کې چې مې کم ریموټ دی په دې به درله دا هر څه والوزومه. په دې سره هغوی د دنه اخوا شي او دوی ښه په سور کې سره د ملګري بار ته روځي. بار په هوا کې هلیکاپټر تاویږي او د ښار ګوټ ګوټ ته فوج را رسېدلي، خو جون د یوې خبرې هم پروا ونه کي او داسې بې پروا رواني لکه چې فلم دی. جون د دې هر څه باوجود په بینک کې ور داخل شي چېرته چې د کسانو بلها کسان په بمونو کې راګیر کړي، داسې بمونه چې د هر یو وزن 15 کیلو او دومره په مهارت سره جوړ کړی شوي وو چې څوک په هم د بینک را بار کېدل بم به په خپله ډزېده. د جون کسان د حکومت د ایرولو دپاره یوه جینۍ د لاسه رونیوي او بار ته یې روباسي چې دا هر څه فوجانو ته ګپ ښکاره شي او د سنایپر والې لا د ډز حکم ورکړي. د دې کسانو سره د خبرو کولو والا کس سخت مخالفت وکړي، خو هغوی د چا پروا هم ونه کړي او هغه وکړي چې څه ورته ټیک ښکاري. د سنایپر والا د جون کس په اولني ډز باندې راوغورځوي چې په دې سره یې جینۍ د بینک اړخ ته منډه کړي چې په دې وخت کې یو فوجي یې په زوره باندې رابار کوي. د دې نه ناخبره وي که دې ځای نه لږ نور اخوا شوه نو بم به داسې ډزېدلي چې ټول ښار به یې زړقولي او همدغسې په خوا کولو سره بم داسې خلاص شي چې کسانو مړه کولو سره یې د دغه ځای نقشه بدله کړي. فوجیان چې په ځان پوهېږي نو د بم چرو غار غار کړي چې د وینو یوه اسقا چره د جون د یو ملګري خواله راشي. د دې واقعې نه 3 ورځې مخکې په لاس اینجلس کې یو غټ هیکر د جعلي پاسپورټ سره یې ونیولی شي چې د اف بي آی والې د مخه سره ګرفتار کړي. د هغه نه تفتیش شروع شي خو هغه ورته خپل اصلي نوم هم ورونه ښایي. اخر ډیپټي ډایرکټر په خپله باندې د سر د ملاوېدو دپاره راشي چې د مخې سرې وکیل په دیکو په زوره باندې د کمرې نه وباسي او بیا په غورانه انداز کې هیکر ته ووایي ما مخکې هم ستا غوندې یو هیکر ګیر کړی و، د ځان نه راته مټقور جوړ کړی و چې په لاسونو مې داسې وویشته چې تر اوسه پورې کمپیوټر له ګوتې نشي وروړی. په دې سره هیکر ویریږي خو بیا هم خوله کوله ونه کړي ولې چې هغه له داسې مشر کس و چې ده پې پوره یقین و چې ما به دې ځای نه وباسي. په دې وخت کې یو 2 کسان ډایرکټر ټیلیفون ته رنګ وکړي چې د هغه په بار کېدو سره هغه کسان د هیکر په رضامندۍ سره په سر باندې وولي او د هغې نه پس وکیل ډایرکټر چې څنګه دننه ورشي نو د 2 لاشونو علاوه څه ورته هم میلو نشي. بلخوا د جون ملګري په خپل ځای کې ښه په سور کې ټیم پاس کوي لګي چې په دې وخت کې یو تیز ګاډی په تادې سره د کور مخې ته بریک واخلي چې ته نه یو بدماشه روزي. دی ورته وایي ما سره ستا دپاره هېڅ نشته، اف بي آی ما له آخري وارننګ راکړی دی چې په دې وخت کې هغه ورته د لور نوم واخلي. د دې پورېدو سره دی په دیکو د کور وباسي ولې چې د واحد کمزوري د لور وه. 2 کاله مخکې کله چې دی یو غټ هیکر و اف بي آی دی ګرفتار کړی او چې څنګه بار ته ووته نو ښځې بل چا سره واده کړی و. د هیکینګ نه بغیر دی په سړک باندې راغلی و ولې چې نه ورسره پیسې وي او نه نوکري. په دغه وخت کې د ده خواله هیلي نومې جینۍ راغله او هغه څیز یې ورله ورکړه کوم ته چې ده د ټول نه زیات ضرورت و او ورسره دی هم ورته وویل د ښځې نه درتله لور هم واپس راوستې شمه صرف کلب ته راسره لاړ شه. په دې سره دی ورسره روان شي چې هغې سیده د جون خواله راولي. دی ترې تپوس وکړي وي صفا خبره وکړې زم د څه لپاره راوستې ما چې په دې سره جون په خپلو کسانو باندې سرکاري لیپټاپ راوغواړي او ده ته د هغې د هیک کولو دپاره ووایي. د دې پرېدو سره دی ورته ووایي وي دا ناممکنه ده چې په دې سره د هغه یو کس یې کلک ونیسي او بل پې تمانچه کږدي چې په څه سره هغه دومره ویریږي چې خوله پې راشي. هغه د لیپټاپ په کولا وهلو کې لګیا شي خو ولې چې د ډېر وخت کار کړی نو بار پکې غلطېده. دی مسلسل کوششونه کوي چې د مسلسل ناکامۍ د وجې مغزې خراب شي. جون خپلو کسانو ته ووایي وي که په یو منټ کې کوله ونه کړه نو ویې ولې چې په دې وخت کې هغه نور هم تیز شي او په دې کې په ده پسې ټول په خندا شي ولې چې هغوی صرف د دې امتحان اغسته چې د اصل کار په ورکولو سره دې په سکندونو کې لیپټاپ کوله وکړي. د دې درې مهارت نه جون سخت متاثره شي او دې د ځان سره خپلې د کمپیوټرو نه ډکې حویلې ته بوځي. دې دا هر څه په لیدو سره پوه شي چې اوس یې له صحیح ځای ته راغلم. جون ورته خپل اراده ظاهره کړي وي زما داسې وایرس پکار دی چې په لګولو سره هر یو کمپیوټر کولاویږي که چېرې تا دا جوړ کړل نو بیا $1 ستا دي. د دې پورېدو سره دې حیرانه پاتې شي چې دا دومره ډېرې پیسې. دې په دغې منصوبه باندې کار شروع کړي او بل خوا ډایرکټر په هغې کیس کې لګیا وي چې د ریپورټ د کیمرې نه ورته د حیرانتیا خبرې په باره کې پته ولګي. وي ده سره په دې وخت کې یو بل هیکر هم و هغوی د تصویر نه د هغه پوره معلومات روباسي وي د ده د معلوماتو شي. بل خوا دې خپل لور له چکر ورکوي او په خپل ګاډي کې ورسره واده وکړي. وي د دې موره به دې زر تر زر خپل کور ته راولمه چې لور ورته په معصومانه انداز کې ووایي وي بیا خو به رانه جیل ته نه ځې که نه چې په دې سره د ده په سترګو کې اوښکې راشي. د لور په تلو سره دغلته کې اف بي آی راشي چې د هغوی د څه کولو نه مخکې دې ګاډي پرېږدي او پیاده دغه اړخ ته روان شي چې د کندې باوجود داسې ټوپ ووهي چې په کانټو ښکته لاړ شي. خو اف بي آی یې د پرېښودو
ورني هغوی د مخ سری راقابو کی ډایرکټر په غوسه کې ورته وای وزستا د گرفتاری د پانیم راغلی تاسو ځان نه لیونی جوړ کړی دی زه تاسو صرف خبرې کول غواړم تاسو چې په ایرپورټ کې کم ملګرو ها قتل شوی دی او قاتل د جون کس دی زه غواړم چې ته دا غونډه قتل نشي د دې لپاره زما دا کارت واخله او کچري خطرې درته نو ما ترنګ کوا چې څنګه د جون حویلې ته ورشي نو هیلی سره یې به خفیا لو ویني چې څه د وجې هیلی ورته تمانچو نیسي په دې وخت کې د جون اوازونه را شروع شي چې اوس هیلی سره د رښتیاو نه علاوه یو لاره هم پاتې نشي ویزه د وی خفیا جنسي جاسوس یم زما ټارګټ جون دی ته نه خپل کار مکمل کا او د پیسو په اغستو سره دازې پرېږده دې پورې دو سره د حیرانه پاتې شو جون راننوزي ویرازا چې چکر درل درکما هغه په خپل گاډي کې هوټل ته راولي او هلته کې ورته د ځان په باره کې خبرې شروع کړي وی په خوا حکومت زما خلاف بلها پرېښونه وکړل د لپاره چې زمانه سمګل کړي شوی پیسې وصول کړي هغه ما په داس د زینو کې بند کړي دي چې روپے ورته هم ملو نشو وکړه چې اپریشن کېدا په دې وخت کې زه د درو عربو مالکوم او اوس را سره 15 عرب روپے دي خو دغه پیسې زه چره هم نشم رو باسلې او کچري تا د بانک سیستم هیک بیا ټولې پیسې زمونږ دي دی ورته وای وی د بانک هیک کول ناممکن دي چې په دې سره جون ورته مخامخ بانک طرف ته اشاره وکي وی دی بانک ته ما یو کال منصوبه باندې کړی دا بل هو ډایرکټر د هیکر نه جون حویلی معلومه کی چې درنه پکې پکاتو سره دی په شي چې دوی چرته پغټي منصوبې باندې کار شروع کړی دی او د ټولو نه د حیرانتیا خبره ده چې مشر یې جون دی په دې وخت کې جون ته د سېنیټر د اړه خرنګ راشي کوم چې په اصل کې د جون مشر هغه خبردار کی وی تاسو اوس د بی آی په نظر کې راغلی یې دا هر څه ختم کا او موسکو ته تخته چې دی په جواب کې جون ورته وایي وزیر تختیدو والا نه ما دا کار به خامخا سر ته رسوم چې په دې سره سېنیټر سره د خپل بدنامي غم پیدا شي او خپل کسانو لا د جون د مرګ حکم ورکي بل طرف ته هیکر په یو دای سیستم جوړولو کې کامیاب شي کوم چې د اټم بم نه لغوند کم طاقت لري په دغه ټیم کې د سری شراب ختم شي چې شراب وزې ته په ورتلو سره د ته جون مړ ملو شي دی په یره کې بار تروزی چې بار اصلي جون ورته وای ودا هغه منصوبه ده کوم چې موږ په اخري وخت کې استعمالو دی بیا د راتلو نه مخکې دی په خپل گاډي کې دغه ځای نه روان شي چې په لار کې په دوی پسې ناسا پر سېنیټر کسان شي د دې په لیدو سره هیکر ډرایوینګ شروع کړي او جون هغوی سره جګړه هغوی دومره ډیری چې جون د گاډي د ډیګې نه د پټي والے ماشين راواخلي او په لږ وخت کې د سېنیټر د کسانو نه ځان خلاص کړي د دې نه پس جون هیکر په هلیکاپټر کې خپل هوفیت خانه ته راوړي چلته کې هیکر ورل خپل فارموله ورکي او هغه ورل انعام جون هغه لا په دغه ځای کې چکر ورکول سره دا خبر هم وکي ودا پیسې چې مال راشي زبد د شرګردو د فندینګ نه خلاص شم د دې پر دوه سره هیکر ویریږي ودا خو پوره جاخه ده او پربانه کې د بجلی تارو باسي خو جون ورته سه هم نه وای ولې چې هغه پوهوي چې دی په خپل باندې مال راځي هغه څنګه خپل لور پسې د طلاق شوی خزي کور ته لاړ شي نو تکي هغه سره د خاوند دمړه پرته وي او لور یې غیبي دی پوه شي چې دا د جون کار دی بل خو جون کسانو سره په بانک کې درس غوبل جوړ کړي او داسې منصوبې را جوړ کړي چې ډایرکټر هم ورته پسوالونه هیکر چې څنګه دغه تکي ورشي د ټولو نه مخکې د لور په بار کې تنه تاسو کی چې تکي ورته هغه خای وستا لور زما لور ده خو مجبورن ما دا قدم واغسته هیکر په بي وسه کې د بانک کمپیوټر کولو کی او د مخ سره د پیسو پاړولو کې لګیا شي او بار اف بي آی د ټول خار راتو شي او بار هلیکاپټر تاویږي خو هیکر د دې پروا ونه کی او 500 عربه د جون اکاونټ ته ورواړي او په دې سره د لور د غزینه روان شي چې په دې وخت کې پیسې را واپس شي او جون د دې ګیربلو حکم ورکي هدا جون کسانو سره په مقابله شي او لور د غزینه وباسي او په خپل گیر شي ویزه بچره هم خپل مګ سره غداریونه کما خو جون بل لار اختیار کی ها هلی پانسی کی وکادي د مړه کېدو نه مخکې د کولو نه کو د دې د مرګ به تزي مواري چې دې ډېر د لاسه پیسې د اکاونټ ته ورواړي او هلی پرې نګدي ودا غدار وا د دې نه پس جون ډایرکټر ته وای ما ټول کسان بس توخي جبل هیڅ قسمه څه چالاکیونه کی هغوی بس د ایرپورټ لخت روان کی چې د بی آی والے ورته ایرپورټ کې هم ځان تیار کی په دې وخت کې دوی یو داسې چالو چلی چې هغه بی آی په سوچ کول باندې مجبور کی یو هلیکاپټر راشي او د کسانو ټک بس په هوا کی د دې په لیدو سره د بی آی ډایرکټر مازغه کار پرېږدي چې دا لا کم قسم انسان دی هلیکاپټر دغه بس د بلډینګ د پاسه کیږي چې غلطه کې جون د هیکر شکریا ادا کی او په بل هلیکاپټر کې لاړ شي چې د هیکر نه دا برداشت نشي او راکټ لانچر په ورختا کی او سیده پر جون هلیکاپټر وولي چې پس سره په ټول ملک کې دا خبر خور شي چې جون سره د کسانو مړ شو او ډایرکټر هیکر ته جون انجام وخای خو په زړه کې قپوهوي چې جون چره هم په دومره اسانه سره نشي مړ کېدی خو هغه دا هر څه ځان نه هیر کی او د خپل لور سره په خوشاله جون شروع کی بل خو یې بجنه د بانک نه $1,00,000 را باخلی او د خپل مشر خواله یوسي کوم چې په اصل کې جون ولې چې هغه په تختیدو کې کامیاب شوی او دا کم
کم کسان چې مړ شو هغه د سېنیټر مړ کسانو. تاسو ته دا نانې کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. مال راکې اجازت. بای بای.